له ښو انسانانو سره په ناستې پاستې تغیریږي، دا په کتابونو لوستو سره تغیریږي، دا خپل ځان ته په توجه او په پاملرنې او پر خپل ځان تمرکز لرلو سره له منځه ځي. له یو چا سره مخامخ کېږي په ډېر ورین تندي، په یوې خاصې مسکا او په یو خاص لطف او مرحمت. سلامونه، جوړ په خیر، هیله ده ښه وئ، په خیر وئ. په یوه بله ویډیو کې تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. نن په یوې بلې مهمه موضوع خبرې لرم، هغه دا چې موږ څنګه یو ښه شخصیت راخپلولی سو، موږ څنګه د انسانانو په توګه یو کرازماتیک شخصیت کېدلی شو، موږ څنګه تر نورو انسانانو چې په خپل ځوان خواري نه کوي، په خپل ځان کوښښ نه کوي، د هغوی په پرتله سوچاندې موږ ښه کېدلی سو، یا څنګه که پوښتنه داسې مطرح کړم چې څنګه کولی شو یو ښه شخصیت راخپل کړو. نو ځینې مهارتونه او ځینې ټکي در سره شریکوم، که چیرته کار پې وشي اطمینان لرم چې موږ به هم له یو ښه شخصیت برخمن شو. تر ټولو مهم یې صادق اوسېدل دي، رښتینې اوسېدل دي. موږ خبرې کوو، که اړیکې پالو، که احساسات شریکوو او که هر چا سره تعامل کوو، که د هغوی د هر ډول او د هرې کچې خلک وو، موږ باید صادقانه وو. په کور کې، په بیرون کې، د ملګرو ترمنځ، په دوستانو کې، په همزولو کې، په ملګرو کې او حتی په دفاترو او د کارځایونو کې موږ باید د زړه له کومې فعالیت ولرو. له چا سره مرسته هم کوو صادقانه یې وکړو، که اخلاص ښیو هم صادقانه یې وکړو، لالچ ونه خورو، د یو هدف لپاره کار ونه کړو، د یو هدف لپاره چاته لاس ورنه کړو، بلکې صداقت باید دا وي چې موږ د یو ښه انسان، د یو ښه شخصیت ښودلو لپاره، د یو داسې چا لپاره چې موږ مهربانه یو، مسلمانان یو، غواړو چې د خدای رضا حاصله کړو، موږ خلکو سره صادقه اوسو. او دا هم مه هېروئ چې صداقت، رښتینولي د باور بنسټ دی. کله چې ته صادقه یې، رښتینه یې، خلک دې ستایي، خلک در سره کومکونه کوي، خلک در سره اطمینان در باندې لري، باور در باندې لري، او د ډېرو نورو مهم مسایلو په برخه کې تا نه مشورې غواړي. داسې مسایل حتی د کورني ژوند خبرې در سره شریکوي، هغه په دې خاطر چې ته صادقه یې، ته ګوندې د ځینو ستونزو لپاره یوه ښه حل لاره وګورې. نو صداقت د باور بنسټ دی. دویم، د ښه شخصیت لپاره درناوی دی، د هر چا لپاره، لوی، کوچنی، درمیانه، ښځه، نر، رئیس، مامور، همکار، دوست، هر څوک چې په ژوند کې په مخه درځي، حتی ځینې هټیوال، په بازار کې کراچیوان یا نور خلک چې ستاسې ورسره ډېر تعامل هم نه، هغوی ته هم ریسپیکټ کول، هغوی ته هم درناوی کول، دا د هغو خلکو په زړه کې تا ته لارې جوړي، تا ته یو خاص ځای درکول کېږي، ته یو ښه شخصیت نه برخمن کېږي. په احترام ستا هېڅ هم نه کمیږي، ستا پیسې پرې نه لګول کېږي، ستا مادیات پرې نه لګول کېږي، او ستا وخت پرې هم نه لګول کېږي. له یو چا سره مخامخ کېږي په ډېر ورین تندي، په یوې خاصې مسکا او په یو خاص لطف او مرحمت. هېڅوک اړ نه دي چې له یو چا سره دې مرسته وکړي، اما صداقت، رښتینولي، مهرباني، درناوی دی چې خلک هڅوي چې خلکو سره رابطې وپالي. هیچا بله هیچا سره ښکار نه و، که ریسپیکټ نه وای، که درناوی نه وای. دا انسان ټولنیز مخلوق په همدې دی چې راشه درشه باید ولري. د انسان ولې شرف په مخلوق ګرځول سوی؟ تر ټولو لوی علت دا دی چې دی مهرباني په زړه کې لري، دی د احترام مهارت په خپل زړه کې لري، دی په خپل ژوند کې داسې څه لري چې نور اجسام یا نور حیوانات یا نور مخلوقات یې دا عادت او دا مهارت نسي لرلی او نسي راخپلولی. نو په دې خاطر که غواړو ښه شخصیت ولرو، موږ باید درناوی زده کړو، موږ باید مهارتونه زده کړو، هغه د ښه ایسودو، د درنښت لرلو، له یو چا سره د ښو اړیکو لرلو، یو چا سره د مرستې. نو کله چې موږ په دغو مهارتونو باندې کار کوو، دا راخپلوو او کوشش کوو چې یو چا ته ښه نیت ولرو، نو دا زموږ د ښه شخصیت ځانګړنه ښیي. د ښه شخصیت لپاره دا هم ده چې موږ ښه اورېدونکي واوسو. خبرې یوازې حتمي نه دي چې موږ به خبرې کوو، بلکې له ښو خبرو کوونکی ښه اورېدونکی هم غوره دی. یعنی ډېر خلک کېدای شي اورېدلي مو چې ښې خبرې لري، معلومات لري، پوهه لري، دوی ښه شخصیت لري. نه، داسې نه ده. بعضې هغه خلک چې هېڅ پوهه هم نه لري اما ښه اورېدونکي دي، هېڅ مهارت هم نه دی زده اما دوی ښه اورېدونکي دي. هغوی له هغو په نسبت نه ډېر ښه کراکټر لري، ډېر ښه شخصیت لري چې
پوی دی خو احترام نه کوي، پوی دی خو اوریدونکي نه دي، پوی دی یو چا سره مهرباني او همدردي نه لري، نو دوی نه دغه ډول خلک چې ښه اوریدونکي دي دا ښه دي. ځکه یو چاته درناوی پر دې ډول ښودل کېږي چې ته غواړې د هغه خبرې د زړه په غوږونو واورې. هېڅوک چاته خبرې نه لري. دا اوس زه چې لګیا یم دا خو زه تاسو ته لګیا یم. کله چې تاسې ما واورئ دا زما اورېدو ما ته احترام ښیي، زه بیا تاسو ته احترام ښیم، زه مهربانه کېږم. تاسو چې ما اورئ زه په دې پوهېږم چې تاسو دلته یو ډول اړیکه غواړئ جوړه کړئ. زه انسان یم، ضرورت لرم اړیکو ته. زه انسان یم چې یو بل سره ګډې اړیکې ولرو، مهرباني ولرو، همدردي یعنې ولرو. په همدې خاطر زه خبرې کوم، تاسو یې اورئ. کله وارې تاسې خبرې کوئ زه غوږ ږدم، نو دا په دې په ټوله کې ویلی سو چې د ښه شخصیت لپاره ښه اورېدل هم لوی مهارت دی. دغه راز دا هم ویلی سو چې په ځان باوري من کېدل او په خپل ځان اطمینان او دغه راز تواضع، عاجزي، دا نور هغه مهارتونه دي چې ټولو انسانانو ته د زړه له کومې د منلو وړ دي او خلکو ته د احترام وړ ګرځي. هغه هم د ښه شخصیت لپاره. ټول هغه انسانان چې متوازي دي، متوازن شخصیت لري، په اصطلاح ښه همدردي دي، ښه همغږي دي او دغه راز مغروره نه دي، هر چاته ډیر ښه احترام لري، هر چا سره ښه راکړه ورکړه لري، درناوی لري، نو دوی ښه شخصیتونه ګڼل کېږي. دغه راز هغه انډیوالان چې د خبرو لحن یې ښه دی، توند نه غږیږي، سپکه لهجه نه کاروي، بلکې نرم غږیږي، په مسکا غږیږي. هر څومره جنجال چې راځي، هر څومره سخته مسله چې راځي، دی په ډیر په متوازن شکل، دی په ډیر په همدردۍ ډول باندې د مرستې په توګه، د یو داسې چا په توګه چې دی یو ډیر ښه شخصیت نه برخمن دی، خپلې خبرې کوي، ډیر جدي نظر هم په ډیر آرامه توګه وایي. نو همدغه ډله خلکو سره مینه کېږي، همدغه ډول خلکو سره احترام کېږي او همدغه ډله خلک زما په نظر کامیاب هم دي، په ژوند کې له لویو بریالیتوبونو او بدلونونو سره هم مخامخ کېږي. د ښه شخصیت لپاره مسؤلیت منل مهم دي. دا اوس چې زه څه خبرې کوم، که احساسات شریکوم، تجربې شریکوم، مطالعات شریکوم، د دې باید زه ټول مسؤلیت ومنم. مسؤلیت پذیره شخصیت له یو با کاراکتر شخصیت سره برابر دی، له یو با نزاکت شخصیت سره برابر دی. ډېر انډیوالان داسې هم دي چې ښه شخصیتونه لري اما مسؤلیت پذیره نه دي. له دې اړخه دوی کمزوري دي، خو هغه څوک چې هغه انډیوالان چې د خپلو خبرو مسؤلیت واخلي، د خپلو ټوکو مسؤلیت واخلي، د خپلو تجربو مسؤلیت واخلي او په دې ټولنه کې د خپل ژوندي پاتې کېدو، د خپلو اوسېدو مسؤلیت واخلي، دا کامیاب دي او دا له یو ښه کرازماتیک شخصیت برخمن دي. د ښه شخصیت اوسېدو لپاره تر ټولو بل ښه مهارت دا دی چې خپل شخصیت موږ باید په ورځني ډول وروزو. څه مهارتونه چې موږ کمبودتیا لرو، موږ له ستونزو سره مخامخ یو، د هغې د حل په لټه باید شو. که احیانا موږ صادقه نه یو، مغروره یو، پر ځان مین یو، زموږ لهجه سمه نه ده، موږ توند و تریخ یو، دا ټول هغه انساني سلوک دي چې چینجیبل دي، د تغییر وړ دي. دا له ښو انسانانو سره په ناستې پاستې تغییریږي، دا په کتابونو لوستو سره تغییریږي، دا خپل ځان ته په توجه او په پاملرنې او پر خپل ځان تمرکز لرلو سره له منځه ځي. او دا کرکټر یعنې هغه انډیوالان د ښه شخصیت خاوند دي چې دوی غواړي خپل کرکټر ته وده ورکړي، دوی غواړي خپل کرکټر وروزي، دوی غواړي بدلون وکړي، دوی غواړي چې هر څومره چې دوی په رواني اختلالاتو سره مخامخ دي، په ژوند کې له تکالیفو سره مخ دي، دغه پشتکار خلک دوی له غیبتونو منع دي، دوی له تاویل ماویلو منع دي، ځکه مصروف دي، پشتکار دي، دوی خپل ګولز لري، خپل اهداف لري، غواړي چیرته په مادي لحاظ ورسیږي، په تحصیلي لحاظ دوی هدف لري چې غواړي یو ځای ته ورسیږي. او دغه ډول خلک چې پشتکار دي دوی بیا په تاویل ماویلو پسې نه ګرځي، د خلکو په بې احترامیو پسې نه ګرځي، وخت دې ته نه لري چې دوی توند او تریخ واوسي، بلکې دوی د خپلو اهدافو ته د رسېدو لپاره، د خپل ښه کرکټر د راخپلولو لپاره د تغییر په حالت کې دي. او څوک هم چې د تغییر په حالت کې دي دوی له یو ښه او کرازماتیک او باوري شخصیت څخه برخمن دي. تر بیا ښه وخت.